आंटी څه وایي आंटी حوصله ډاکو صاحب ګاډ ودراوه ډاکو څه کوي مالا بشراغ ای شرمه خودی بیخو باسا اوس به دلته کې کم دی موټر کې دیو کی ما خو دروغ وي زه ایسکریم خورم وژنم دې ګوره وژنم دې مړه مې که خیر دی خو ماله به ایسکریم اخلي او که تا مال ایسکریم وانغوښته که نه نو زه به چغې وخم او ټول خلک به راغونډ کړم او ورته به ویم ډاکو صاحب مال ایسکریم نه اخلي که نه هیرو کاکا او هیروینه زړه آنټي ځوانان نه پیدا کیږي غټي غټي سټي جوړولې دي غټ غټ بدمعشان مې جوړولې دي څوک مستا ته وجاړم درته نه جاړې به نه ډېر بدرنګ ښکاري د جړام بدرنګ ښکاري مالا ایسکریم واخله که نه یو پپي د نه واخلم نه نه به لیونوله پپه ورکې او نه به تې پپه اخلي راځه زمانیا راځه پارک کې دا خلک وایي چې داسې ځناور ولاړ دی جمپر ته یې ګوره مریو ته یې ګوره لاکیتونو ته یې ګوره پټو ته یې ګوره ډاکو صاحب دا ځای لږ صفا که دا صفا که که نه ډاکو صاحب شاباش راشه دا صفا که کوم فلم کافي ده ډاکو صاحب دا صفا که که نه شاباش دا دغه ځای دی او صفا که راکو دا وډا ډاکو به داسي دا ولې پاسه تا پسترو کې اوښکې دي نه خیر خو دی که نه بس دا ده چې خوښه خو نه خو بس دا اوښکې نه دا زما د خبرې دي خو زړه مې دام وایي جی زما دا خبرې مه کوه مړې ٹھیک ہے جی نن بم د خیر د واده نیټۍ اچھا او سبا به په پالنګ کې غویمۍ توبه مې دي او بیا ګوره ټول نصیبونه خو یو شان ني که نه جی ته راکه په دې املا یو ډب شرم هم نشته دی چې د بچو پته درته ولګي حرامي ستا دا شکل د کونیانو دی ستا دا مخ نه دی لکه د سپي په شانې خو دې پوزه ده مړه په ملا کې چې چاته ډب ورکړي د بچو پتې لګېږي هغه هم بې واده داس رقم تک کار دی د ملا د بچو سره څه تعلق هاي تعلق شته که نه بچی خو اول د پلار په ملا کې او زما په ملا کې پورا د 200 بچو جراثیم دي او که نه ماړه بکواس چټیات وې تخرج کنځلې مه کوه تاسې په ضد را سره مزه د فولي خواته به دې کړوکه چرګه کمه او که دا چرګې کړکې وخېږي دا به هګۍ د کم طرفه اچوي ته ماته دا وښیې ټوخې ورته لرکه مړه د چرګو دا ټاپک ته وباسه د خدای خاطر ته وګوره دا ستا سره خوند نه کوي ګډ سړی اوس ورته دا څه وایي شغن ته شغیږي بغن ته بغیږي شغن ته شغیږي بغن ته بغیږي موږ خو دلته افغانستان کې داسې شی نه لرو نه وی او ستاسې ورته شی وی د دې څه مطلب دی دا سپین خانه دا څه وایي لستی د وړو دې ته وایي اګتې بګتې فیروزیا دا بدماشي مونږ هم کړې ده او ښه په نرمه کړې ده د فیسبوک بدماشي مخامخ خو تاسو راتلی نه شئ د فیسبوک په څه بدماشي مړه نه مې د چا غریب سړي ګریوان ته لاس اچولی
پاسه د غریب سړي جو ونه مې چا تور سری عزت ته په بد نظر کتلی او تا دا پکې لا ډمو سره یارانی شروع کړه ستا پلار هم ډمو خان بابا زما کوم ستا وینه ده ټیک شو مخکې ځه مخکې ځه داسې کار به یې چرې ونه کړم کوه ستونه کولی شي کوه چې ستا سر پې ټیټ شي دې سر ته دې ګوره ستا خلک په خپل عزت او غیرت باندې پښتو کوي نو غیرتي وي راوتی به یې راپسې که نه د ډمانو په سر نه ستا پلار هم بس ډمو دی که نه دا ښکاري بابا جاني چې نن کور کې بیا ماشاءالله لګېدلې ده ته څوک رالې چې زما د کور خبرې کښېنه ماړه خیر خو دې بابا جاني ولې غوسې دومره څه کړي دي زما رور دلاوره نثاره ستا د پلار قاتل دی چرته بزو ستاسو کور ته زما په کور کې سکے نو دا تی ستا د مور هغه دغه اوازونه وباسي د خدای د نامې نه دارجم اوس به مې درکشینې لاندې غورځولې وي خیر خودی ولی اے ملنګ جانا ته به ما کله د خپلې مور انګور جوړې یاره خو سمه واده پسې لیونی طلاق مالی واده پسې نه استغفر الله سره استغفر چې الله په رکشه کې خشته جینۍ کینی او زه ورته په شیشه کې داسې پترس باندې وګورم بی غیرته تاله شرم نه درځي نو سمه بلا راته ښکاره شي نو بیا د الله شکر ادا کړم چې زما جانان د ټولو نه خشته دی بند که ملګرو ویډیو خو ډېر خوند وکړو ما خو ته ډېر خوند واخیستلو ډېره زیاته مننه د هغه چا نه چې دا دومره زحمت ایستلی دی او دا کلیپونه یې جوړ کړي دي او دا یې راخیستي او دې کې بیا دا سپین خان وراچولی او میمز شکل یې ورته ورکړی دی ډېره زیاته مننه او د ځینو خو ما هغه دغه لرې نه کړله د هغوی یې لوګو تیاره لګېدلې وه کولی شئ هغه یې وګورئ ورشئ ویې څارئ فیسبوک کې شته دی نو ډېره زیاته مننه کوم ستاسې نه ستاسې خدای دې وکړي چې ساعت مو تېر شوی وي که غواړئ چې نورې داسې ښایسته ویډیوګانې راټولې کړو دلته ورته وخاندو په ګډه نو چینل در سره سبسکرایب کړئ کمنټ پرېږدئ او ویډیو در سره لایک کړئ مننه ښه وخت ښې چارې